امریکا کې مظاهرې نورې هم زیاتې شوي. نن درته د تورپوستو د مظاهرو په اړه مفیده ویډیو لرم. هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې تازه معلوماتو لپاره سهار میډیا چینل سبسکرایب کړئ. امریکا کې د توکم پالنې پر وړاندې له تاوتریخوالي په ډکو لاریونونو کې یو ځل بیا پولیس په بد چلند تورن شوی او د یو بوډا سړي پر وړاندې د پولیسو چلند ډیر غندل شوی او لاریون کوونکي یې نور هم په غوسه کړي او لاریونونو ته یې لا زور ورکړی دی. په ورته مهال د نیویارک د بوفالو ښار ټولو هغو پولیسو له دندو استعفا ورکړې چې د لاریونونو د کابو کولو لپاره ګمارل شوي وو. دغه پولیس وروسته له هغې له دندو استعفاوې ورکوي چې د دوه همکارانو لخوا یې 70 کلن سړی د لاریون پر مهال ټیل وهل کېږي او پر ځمکه له راغورځېدو وروسته یې سمدستي له غوږونو وینې راځي. له دې سره پر ولسمشر ټرمپ باندې د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو جورج بوش او باراک اوباما پرله پسې نیوکو وروسته اوباما یو ځل بیا پر ټرمپ توندې نیوکې کړي او امریکا کې وروستي لاریون کوونکي یې په حق بللي او ویلي دي امریکایان نور د ټرمپ په څیر ولسمشر نه غواړي او راتلونکو ټاکنو کې به د خپلو رایو په زور له ټرمپ سره حساب کتاب وکړي.